څنګه کولی شئ تاسو چې خپل په موبایل کې د آیفون په شانتې دوه سیټینګ وکړئ. مطلب که تاسو کتلی وي نو آیفون باندې چې چاته رنګ راځي نو د هغې سره اول خو رنګ ټون چې دی هغه بالکل د آیفون لګېدلی وي. ورپسې که تاسو وګورئ نو په هغې کې د آیفون په شانتې یو داسې سیټینګ وي چې کوم فلیش لایټ چې دی ستاسو په موبایل کې کله چې نوټیفیکیشن راځي میسج راځي مطلب یا کال راځي نو هغه ورسره پړق پړق کوي مطلب پړقېږي. دغه رقم تاسو په انډرایډ کې دغه دوه سیټینګ وکړئ نو ستاسو موبایل ته چې بیا رنګ راځي او ورسره میسج راځي نو هغه به رنګ ټون به هم بالکل د آیفون په شان وي او ورپسې کم بل سیټینګ چې دی فلیش لایټ والا نو هغه به هم د آیفون په شانتي وي او خلک به درته حیران پاتې شي دا سیټینګ ته په انډرایډ کې د آیفون والا څنګه کړی دی. نو قدرمنو ویډیو را سره تر اخره وګورئ، ویډیو سکپ کوئ مه. دې دپاره به تاسو ته دغه اپلیکیشنانو ضرورت وي. دغه اپلیکیشنان به تاسو د ډسکرپشن نه یا د فیسبوک کې کم کمنټس چې دي د هغې نه خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ. ټیک ده، تاسو چې کله دغه اپلیکیشنان خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ دغه اپلیکیشنان تاسو خپل په موبایل کې اولنی کوم اپلیکیشن چې دی هغه د ایپل رنګ ټون. ټیک ده، دا چې تاسو کله ډاونلوډ کړئ خپل موبایل ته د اپلیکیشن تاسو خپل په موبایل کې کولاو کړئ. دا بس تاسو نه یو پرمیشن غواړي دغه شانتې ډس اګري دی او اګري دی. تاسو بس سمپلی په دغه اګري باندې کلیک وکړئ. ټیک ده، کله هم چې تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ دلته کې تاسو وګورئ اوس د آیفون کوم رنګ ټونز چې دي دا ټول تاسو ته دلته کې میلاویږي. دا وګورئ تاسو بالکل د آیفون کې چې کوم رنګ ټون دی هغه رنګ ټون تاسو ته دلته میلاویږي. دا تاسو دې ځای نه ډاونلوډ کولی هم شئ او سیټ رنګ ټون یو آپشن تاسو له درګړی دی نو په دې چې تاسو کلیک وکړئ دا به اټومیټکلی څه شي تاسو په موبایل باندې سیټینګ سیټ شي. ټیک ده، دا وګورئ سیټ رنګ ټون دغه لاندې نه آپشن تاسو له راکړی دی. صحیح ده، دا وګورئ لاندې راشئ نور هم د آیفون چې څه رنګ ټون دي نو ټوټل رنګ ټون تاسو ته دلته میلاویږي. آیفون 6s رنګ ټون شو، آیفون 7 شو، آیفون 8 پلس رنګ ټون دی، یا د آیفون 12 پرو میکس دی، یا د آیفون 5s میسج دی، مطلب کوم نوټیفیکیشن هر څه چې دي دا ټول تاسو ته له دې ځای نه میلاویږي. دا وګورئ آیفون وال پیپر یې درته پکې میلاویږي. دغه شانتې د آیفون نوټیفیکیشن سیټینګ چې دي هغه درته میلاویږي. ټول تاسو ته دلته کې ډېر په اسانه طریقې سره میلاویږي. نو یو سیټینګ خو دا شو چې د آیفون والا رنګ ټون تاسو ولګو خپل په موبایل کې. ورپسې چې کوم سیټینګ دی هغه داسې دی چې په دې کې تاسو دلته کې داسې سیټینګ کولی شئ چې کله هم تاسو ته یو نوټیفیکیشن راشي یا تاسو ته میسج راځي، مس کال راځي، کال راځي، نو د دې سره بس تاسو فلیش لایټ چې دی به بلنګینګ کوي هغه به پړقېږي او بندېږي او ښه کېږي. دا به تاسو ته دې ځای نه څه کوئ سمپل دا به تاسو آن کوئ. دا درې آپشنان چې دي دا به آن کوئ، ورسره دې له به د دې ځای نه تاسو دا پرمیشن چې کوم دی دا که آف وي نو دا به هم آن کوئ. دې له به دغه پرمیشن چې کوم دی دا به تاسو دې ته پرمیشن الاف کوئ. دا وګورئ تاسو دې ځای نه ټول پرمیشن تاسو دې ځای له ورکړل. نو اوس چې کله هم تاسو ته رنګ ټون راځي نو کال راځي یا نوټیفیکیشن راځي نو هغې سره بس تاسو موبایل فلیش لایټ چې دی به بلنکینګ کوي هغه به پړقېږي. څنګه چې په آیفون کې تاسو اوریجنل وګورئ هغې کې چې کوم سیټینګ وي نو هغه تاسو دلته کولی شئ. اوس دې کې تاسو بیا سیټینګ چې دی فلیش سیټینګ دا تاسو ته دې ځای نه کولی شئ مطلب چې یو فلیش پړقېدو نه بل پړقېدو پورې څونه انټروال څونه وقفه راشي دغه دی. صحیح ده، دا هر څه سیټینګ چې دي ټول سیټینګ تاسو ته دې ځای نه کولی شئ. نو دا ډېر ښکلي او مزدار سیټینګ دی د آیفون، تاسو یې په خپل انډرایډ کې کولی شئ. قدرمنو دا نوې ویډیو امید لرم چې خوښه شوې به مې وي. که خوښه شوې وي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.